ستړی مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی. په دې راپور کې را سره د کور جوړښت، توکي او بیلابیل نمونه وڅارئ. 3-4 لسیزې وړاندې به د پښتنو کورونو یو ځانګړی جوړښت لرو، یعنی هر کور به د غره په لمن کې جوړېدو چې شاته به یې غر یا ډیرکۍ وه او د لرې ډانګې نه لر به یې خوړ بهېدو. دا کور هم زما پلار او تره د 20مې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې سرته رسولی. دا کور 4 اړخونو ته لوړ دیوالونه لري چې د کوټو د شا دیوال ته د چنې دیوال وایي او د خوړ د غاړې دیوال ته ډانګه وایي، او کوم دیوالونه چې ختیځ او پریوتیځ اړخ ته جوړ وي هغې ته د قلا لنډي بازوګان وایي، او د کاله ورونه هم په دغو لنډو دیوالونو پورې وي. دا دیوالونه د ارنګي حکیم خان دیوالچي د ورځې په 4 روپۍ د وچو ګټو او یا د خټو او ګټو نه دیوال کړي. په بشپړ ډول به د کور 2 اړخونه لرل چې یو ته به یې ډبه او بل ته ډاګری وایو. ډبه به د کاله په لر ګوټ د جوړې دیرې یا حجرې مخه وه. په تمانخیلۍ کې چې به د کم کاله ډبه پاکه او غټه وه نو هغه کورنۍ به درنه بلل کېده او د ټول کلي جرګې به هم په هغه ډبه کېدې. د دې کور د ختیځ اړخ ډاګری یا درمن یادیږي ځکه چې دا اړخ به د کاله د تنور، د څاروو د خورو، د خشاک د دلو، د سپیاکو د ګواټو او یا د اشر او غوبل لپاره جوړ وو. دا د کاله د ډبې د اړخ ور دی. د ور یوې برخې ته تنبه وایي او دا تنبې د غوز د لرګي نه جوړې دي. د تنبو 4 اړخ ته د بازوګانو په څیر لرګو ته چوکاټونه وایي چې یو بل سره د چون په مرسته نښتي دي او لاندې چوکاټ ته یې درشل وایي. په یوه تنبه کې 2 تختې وي او د مینس چاو ته یې بیتر وایي. د ور لپاسه چې په کومو لرګو دیوال شوی وي هغې ته بلی سری وایي. دا زنځیر دی. زه تر هغې درته ولاړ وم چې ور د پورې کو زنځیر دی واچونه. د ور یوه تنبه د خپلې غاړې په چوکاټ او درشل کې د سومبې په مرسته نښتي وي چې ورته د سومبې ور هم وایي. د دیرې د کوټې لپاسه یوه بله کوټه هم جوړوي چې د مورچل په توګه کاریږي او ورته 2 پوړه وایي. دې ته پنځرې وایي او دا د 2 پوړې په هر دیوال کې پرېښودی شوي وي چې د ټوپک شپېلۍ پکې بلې غاړې ته وځي. دا د نښتر د لرګو نه جوړه پړوۍ ده چې د کاله د غولي نه 2 پوړې ته پرې ختل کیږي. د دیرې د غاړې نه 2 پوړې ته په لنګخیزو پاټکو هم ختل کیږي او دغه لنګخیز پاټ کې د خونه د لرګو نه په دیواله کې ټکوالی شوي وي. دا تنبګۍ ده چې د هوا لپاره په 2 پوړې پرېښودی شوي، ولې 2 تنبګۍ لاندې په دیره کې هم دي. دا د کاله لر دیوال دی چې یخ ته یې تاده وایي. د دیوال د جوړېدو په وخت د دیوالچي لخوا یو وار مزي تړلو او ګټو خودو ته رده وایي او د دیوال د اخیری ردې د پاسه پلنو ګټو اړېلو ته بلی وایي، او چې بیا د بلی د پاسه مټه خاوره د سلی په څیر واړوي هغې ته مندرو وایي. دا 10 لویشتي اوږد کمر ګوټ نومیږي چې 2 دیوالونه په خپلو کې رانیسي او په هر رده کې یو ګوټ خامخا وي. د کوټو په سر د شا غاړې اوچت دیوال ته سپیل وایي او په سپیل کې هم پنځري ځای په ځای شوي وي. د کوټو د مخې سپر منډو بللی کیږي او د کور منځ ته غولی وایي. هغه ټپه ده چې زما د لالا واده دې وشي که غولی تنګ وي په بلی به ګډه شمه. تاسو په دې راپور کې د پښتنو د یو کور شاوخوا 10 سلنه برخه وکتله. د نورو لپاره زما یوټیوب ته لاړ شئ. په ډیر درنښت.